مونږ غرونه دي پوه شو ځینې سړی د خپلونې نه خوښوي ته وایي د انسانانو تراپي کې ماته وایي ته دا په شیشه ناست یې که دا مات شي نو دا ولې تاوان په مونږ ده ته خوله وازه که دا پکې ورټوم راغلي دلته بیس چوک له او ډېر پرجوشه بازار دی دا کیلي دي خروره یو مسله کې ګیر یم یار دا راته هلکه ګنې قسم په خدای نه دی نه که نه زه خو د یخ ګرم کړم د دې جواب ما دا ولې د ویشتو شي څنګه راله نیغ نیغ ګورې ته وایې که زه اکشي کمار یم دوه کاله د پاتې نو چې دوه کاله پاتې ته مو اوس پکې ځان ولي ګوره دا متل غلط دی تی صحیح که زه صحیح کوم او که نه او چې هغه شپېتو شي او نه واړې ابادو شي نازې لکه مثال واته کالو ماشوم ښه نو بچي هغې نه ته وایي چې د شپېتو شي ته څه وایې دا متل صحیح دی که غلط دی دا صحیح دی پښتانه متل پاتې نو چې د شپېتو شي نو هغې نه به ګړس پورته کوو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمندو لیدونکو اوریدونکو هیوادوالو زما خوږو ګرانو مینهوالو یو ځل بیا زه شفیع الله همدا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم قدرمندو امید کوم چې روغ جوړ او فټ فاټ باست دی عزتمندو ما سره د کیمرې په بخش کې دی زموږ ورور همکار ایکټر ډایرکټر ایډیټر جناب سراج الدین پجواک صاحب او د کیمرې په برخه کې زلمه زایل موږ سره مرسته کوي راځئ چې ځو وروره پرون ته السلام علیکم وروره خاص دی خیرت دی جوړي څنګه دا چې ودم زور ورکړی دی وروره ښه حاجي صاحب څنګه ښه وخت یې ښه تېرېږي دا ستا څه کېږي او څه قسم شروع کړې ده دامونه دي کامونه ښه څه ویل به غواړې وروره کار دې ښه روان دی ښه ته راشه دلته ما سره ودرې که نه مړه یو متل کوي خلک که نه وایي چې د شپېتو شي نو د ویشتو شي زه خو یم دا متل غلط دی ته پکې څه وی چې د شپېتو شي نو هغه معتبر شي یو بزرګ شي یو د جرګو د مرکو شي ته پکې څه وی بس زمون چې متل غلط دی که صحیح دی غلط دی غلط دی چې د شپېتو شي وي د ویشتو شي هغه خو بزرګ شي معتبر شي او قدرمن شي که نه یار ته پرې لږه رڼا واچوه چې دا صحیح کړو که نه یعنی ما په خپل شخصي نظر باندې ځینې متلونه غلط دي که نه دا داسې ژرنده که د پلار د هم یو حکم دی نو بس خلاص نه پخوا صحیح نوي کول غلط کو که نه د شپېتو شي نو ولې څه پیغام وړاندې کول غواړې هېوادوال ته جمعې ورځ د کار دې لګولې بس پیغام دا دی چې هر څوک د خپل کار سره کار لري بس او خولۍ بدلو که نه خوښه شته نه هغه واړه ده اب ارزانه شوي ګپ لګوئ ښه ګپ لګوئ لاړو السلام علیکم قدرمندو ځینې خلک وایي چې د شپېتو شي د ویشتو شي دا خو زه د سره منه او دې نه به پوښتنه وکړو السلام علیکم وروره ښې جوړې خیر د قلر ده ټیک ټاک خیر دا څه شی وی څه خبره ده بس ناز خپل د وطن په حال خبرې کوي وطن په حال وطن خو زمونږ ډېر ښه ښایسته حکومت دی خوشحاله خوشحالي د الله مهرباني ده خروره یو مسله کې ګیر یم یار دا راته هلکه ګنې قسم په خدای نه دی ړمې شوي یار دا خل وایي که نه وایي چې د شپېتو شي نه د ویشتو شي ته پرې لږه رڼا واچو دا ولې د ویشتو شي خو یار یو بزرګ شي او معتبر شي که نه چې شپېتو شي نه ویشتو شي هغه چټي خبره ده چې شپېتو شي نه د عزت سړی شي د عزت سړی شي نو ته دا صحیح که که نه یار ما والله چې بېګا ما خوب نه دی کړی دا خو مه کوه که نه یار دا سړی مه په عذاب ورکوه دا صحیح که دا صحیح که که نه باندې ګران دی ګیرې سپینه شوه اوس دې خدمت شو صحیح شي ځاله ده ښه نه لنډو کې راغونډو که نه متلونه دي پخوا صحیح نوي کول غلط کو که نه ژرنده چې د پلار د هم بوار ده چې د شپېتو شي نه د ویشتو شي ولې هغې کړي څه دي خو یو بزرګ شي دا صحیح که ګنې قسم په خدای زم نه هغه پخوا خلک کوي دا نو تعلیم نو دغې نو اوس الحمدلله ټول تعلیم دی نه دا متل غلط دی که صحیح دی د
ډېر دا غلط دی ها. په حساب خزه د ال دنه کو دا د مرګره کانډیوال دی بس ته مې منډیوال استاسو نوم دی ستاسو مینوال او زنده‌باد یار داسې مینوال شته کنه یار زما زیاتره مینوال نه موږ سره مینه کې موږ ول خبرونه خسته خسته جوړو پوه شو او پاتې شو مخالفین اخوار سړی لري هم زمونږ غرونه دي پوه شو ځینې سړی د خبرونه نه خوښوي ته وایي د انسانانو تراپي کې ماته وایي وایي کله په یو بادا خو زه ستاسو په مخونو باندې مسکا او خندا راوله مروره ستا نوم څه دی وروره ډاکټر صاحب زه چې په لاره ځم زما لاسونه لړقي دا ولې زور شوی کنه شپېتو شوی دا وګوره دې شپېتو ته بیا زور کو څو وخت دکان ته درشم کنه ما لږ مرامت وکړي صحیح ده لاړ په اجازه دا بله مو ته وګنډه ها پیسې ته خیر دی وانه لې قدرمندو دیم دا سوال حل نه کړلو ها ماما خې جوړې څه کې راځه کنه یار موږ سره لږ مرکه وکړه سړی ستا نوم څه دی ولې ته داسې وې مړه یاره خو والله خفه دي کړو یاره دا نه ولې به خفه کېږو چې ستا رضا نه چې ستا رضا نه زمونږ هم در سره رضا نه ده راځه چې ځو ورځو پې قدرمندو دا چې وایي چې د شپېتو شي نه د ویشتو شي که نه د دې به زه نن تاسو ته جواب در کوم دا د ویشتو نه شي قدرمند شي دا عزت داره شي یو د جرګو د مرکو شي یو ښه انسان هلته ورځو دلته دې رور ته ورځو السلام علیکم وروره ښه جوړې ته دا په شیشه ناستې که دا مات شي نو دا ولې تاوان په مونږ ده جوړ تازه خیرت دی ستا ښایسته نوم څه دی وحید خان او ستا واجب خان څنګه یې وخت سات زندګي ښه تېرېږي ښه زموږ خپرونې ګورې ولې نه ولې خوند کوي که مزه کوي دواړه ښه یو پوښتنه ده یو سوال دی یو دا راته حل کړه بیا ته نه ځمه غرمه در سره نه تېروم ځکه بیا ته په عذابېږې ما سره که نه وایي چې د شپېتو شي نه د ویشتو شي دا ولې یار دا متل صحیح دی که غلط دی زما په حساب خو دا خو یو عزتداره شي او شملهداره شي او د جرګو د مرکو شي یار هغه موږ ولې وړو یار دا متل صحیح که دا خو ډېره ښه معنا ورکوي خپله پښتنو سره دا معنا یې غلطه راغله خو نوي کول ولا بل رنګ ورکو که نه مطلب متلونه پخوا څنګه وو اوس یې څنګه رنګ ورکو ووایه دا راله حل که دا د دې جواب دا ده د شپېتو سي دی د ویشتو سي دا مخکې څه و د شپېتو ته به څه ورسېده دا د جرګو مرکو کې به خلکو کېنوو یعنې دغه جواب نه که نه زه خو د یخ ګرم کړم د دې جواب ما دا ولې د ویشتو شي دا ولې دغسې یخ ګرم نه نه دا به زه حل کوم بیا به زه کیمره بندوم ته خو یې نه حل کوې دې خو درته خبره صحیح وکړه نه دې غلطه کړه که نه دا پوره که که نه دا د شپېتو شي نو ولې د ویشتو شي دې پوره وکړه اوس یې ورته یم که نه اینډ کې زه دا به یو څو کسان نور هم پوښتنو که اخره کې زه هم دا خپرونه وګوره ښه دا د ویشتو نه شي دا قدرمند شي دا زمونږ وروره بزرګان شي هو که نه ما رالنډه کړې وکړه تا لږه لنډه که خو دلته دې چې بس وتښتېدې شیوش کې راځي مننه آباد اوسې کور ودان نه موږ دې له نه وروره نه موږ بیا یو چکر بیا راووه مننه آباد ماټېټي ستاسو نوم دی دلته راشه ستاسو نوم دی ښه مدثره څه کار کوې وروره والله زما دا څنګه عکسخانه ده عکسونه وباسي که تصویران ښه څنګه پیسې میسې ګټي که نه والله بس شکر دی واده دې شته ګاډی ماړی بچي بال بچ والله فلار داسې څنګه راله نیغ نیغ ګوري ته وایې که زه اکشي کمار یم والله ستاسو هغې باندې به یو ډول سره وکړو Hi, hello everybody. I am Shafiullah Hamdar and my cameraman Sirajuddin Pajwak. دا ونې څه داسې زور درې واړه پکې راوله لږ در مخکې څه ځان پکې مه راوله ما واحده دا راوله My name is Shafiullah Hamdar and my cameraman name is Sirajuddin Pajwak and my director name is Zalmay Zahir and this is my new friend.
دې بل راوړو هاي هلو سم راوړو راولم ذکر واحد راوړو من بکر راوړو خاص سوال هوتا مال نکو کنه سوال ما حل کړ دیم درته حل کړو خو نیمه پرې وسه څنګه دا خبرونه ګوډه به په خپل حل کوم کایدا کېله الله قربان دا دې محل نکو اردو چرته په بل چا باندې ورشو ها چې د شپې تو شنو د وشتو السلام علیکم وروره مسرور بھائی مصروف نه مو خدا مال دې سره خندې معنا څوک دا سره ولاړه دا مام خندې کنه دا ډیر روان دی کنه یار دې غونډه وې دې چې دې پاله کنه لا غونډه او دا دې زوی دی دا مې زوی ده ماشاءالله دې سنم دی دې حبیب خان او ستا ما نصرت حبیب نصرت خان څنګه خې جوړي الحمدلله خپل خیر و یو پښتنه دا هلکه بیا د نظم غرمه در سره نه ساريږم ځکه بیا به ته تاوان کې موږ خستا په جیب خپه کیو کنه و چې د شپې تو شنه د وشتو شي دا ولې دا مسله را له حل کړه او دا لکه کنه نو ته اوس مونږ ته به ښکارې نه کنه یار دا جب دی وای دا سوال حل کړه به د نظم چې د شپې تو شي نو د وشتو شي دا ولې د وشتو شي هغه مشران دي زمونږ ولې لګي اسانه کا متل دا ته سیټ کا نیوی کول خراب کړي دا زوړ چې څنګه واخه د لزه د پروګرام په اند کې اوس نو وایم اخیره کې د تاسو د دې وایم چې دا څه شو او دا ته حل کا دا غریب د دې په دور کې به نیوی متل نه ښه موږ به درنه لاړ شروع را دا ګروپ د طبيعت ولګم که خپل لګي قربان دا خبرونه وګور دا سوال چې حل نه کوم تاسو نه شل کوي زلالم السلام علیکم قاری صاحب خیر جوړی دا چی شي خوري السلام علیکم جوړ تازه خیرت دی بال بچ خدي په خپل خی کور ته خیرت دی حاجی صاحب خیر جوړی خیر دی څنګه الحمدلله ټیک ټاک رورا زما خبرونه ګوري کوم خبرونه دا بازاري خبرونه ګوري نه ګوري خدا دا خبره بل نه ګوري تاسو سره موبایل باندې یو متل دا صحیح کوي چې د شپې تو شي نه د وشتو شي دا صحیح کراته دا صحیح دی که غلط دی زه خو هم چې غلط دی دا د شپې تو شي نه دا زمونږ یو شملور شي یو بزرګ شي یو د جرګو د مرکو شي دا غلط دی کنه خو دا صحیح که کنه چې عمر زیات شي باید قدر نو ولیا دا وشتو خو نه د وشتو خو نه خو دا چې وایي چې د شپې تو شي د وشتو شي د دې شاته څه شته دا صحیح متل دی چې د وشتو شي نو دا صحیح که کنه یاره وشتو قابل به نه دی کنه چې نه دی تا هم نه کو کنه ما چې تی بچ کې کنه اوس د خلکو اشتلې و چې د شپې تو شي نو د وشتو شي زه خو نه یم زه خو چې د 15 روپۍ مشاوخوا کېله په اجازه دی لاړو من نابالو سي دا دې محل نه کو خو زه خیر دا به زه په خپل حل کوم قدرمندو راغلیو دلته بیس چوک لا او ډېر پرجوشه بازار دی دا کیلي دي وروره السلام علیکم وروره ښه جوړې خیر دی بیس بازار بیس چوک بیس اکمالاتی ډیر مشهور بازار دی او قدرمندو ماما خې جوړي ته ولګه ما تاسو سره ضروری کار دی یاره کار لرم در سره ماما دا خلک وایي که نه وایي چې د شپې تو شي نه د ویشتو شي زه خو یم دا متل غلط دی ته پکې څه وایې زه پکې رښتیا وایم ووایي دا که نه چې عمر تېرېږي نه دا متل وایي چې د شپې تو شي نه د ویشتو شي دا صحیح دی که غلط دی صحیح دی ولې صحیح دی اخو چې د شپې تو شي نو هغه عزتدار شي که نه زه ولې د 58 او 2 کاله د پاتې نو چې 2 کاله پاتې ته اوس پکې ځان ولي ګوره دا متل غلط دی تی صحیح کا زه صحیح کوم او کنه دا ولا چې څه مشران ویلې هغې نه واوښتئ دا مشران نه کشرانو جوړ کړی دی مشران نه مشران جوړ کړی دي ښځه نور ته ښایي شکر کار دې کېږي روان دی کار دی شکر دی ځه مسعود اوسه کور ودان
دې هم نږدې ځان ایستی او قدرمندو خو بس بد شو السلام علیکم وروره ښې دا د لسو والا ګیلاس په څو دی تا سره زما یو ضروري ښه کار دی ته راشه که نه زه درځم ته مه راځه وروره دا شربت څونه وخت نه خرڅې اته کاله ښه څنګه یې وخت یې ښه تېرېږي وروره زه نه ځم که نه جمعې ورځ م ده که نه غرمه در باندې نه اړوم بیا به وایې چې وروره چورګوړی راړو دې لاله که پوه شوې تاوانېږم په تا خفه کېږم یو متل دی دا راله صحیح که دا ځینې ځوانان وایي چې د شپېتو شي نو د ویشتو شي ولې دا د ویشتو شي دا خو یو د بزرګ شي که نه یار دا وایي چې عمر ډېر شي به د ماشوم په مثال شي به دا بیا نازی که نه نازی به بلکل لږ د صحیح کړی سوال ښه دا ولې د ویشتو شي نو به دې وایي چې مثال ډېر دغه نافرمان حلوا دي پوه شي هغه یې وځوروي او چې هغه شپېتو شي او نه غواړي هغه داسې نازی لکه مثال 8 کالو ماشوم بچي هغې نه ته وایي چې د شپېتو شي ته څه وایې دا متل صحیح دی که غلط دی دا صحیح دی پښتانه متل پاتې نو چې د شپېتو شي نو هغې نه به ګړس پورته کوو خلکو کار و چې پاکستان کې پوه شه چې راوالو به دا خبرې کولې ښه حل دې نه کو نو لکه زه لاړو ستا په اجازه وروره مننه آباد اوسې السلام علیکم جو خیر دی قدرمندو دا سوال خو چا حل نه کو دا به درته زه په خپله حل کوم ښه چې دا د شپېتو شي نو د ویشتو شي ولې د ویشتو شي دا تاو شه داسې تاو شه وروره ښې جوړې دا ته خرڅې که خورې دا خو به مازدیګره پورې خلاص کړي چې خپلې خورې څنګه یې ښې جوړې ښه خوره په همدې ټوکو ټوکو یې به ګاډی خالي شي وروره ښې جوړې موږ له ټایم راکې ټایم نه راکې ښه نو موږ سره خو ولې ټایم نه راکې یار دا څه دی نوم دې څه دی لږ لاس وخوځوه دا رفیع الله دی خبرې نه کوي او مینهوال هم دی ښه ټیټ قدرمندو دا متل زه وصل کوم وایي چې د شپېتو شي نه د ویشتو شي دا چېرته 100 کاله مخکې یا 200 یا 300 یا 500 کاله مخکې به چې څوک واده لکه ډولۍ پسې لاړل که نه او تر څو به یې نښه نه ویشتلې نو هغې له به یې دا ډولۍ نه ورکوله نو بیا به پکې هلته د 500 والا یا د شپېتو والا کس ولاړ او هغه به دا نښه ایستله ځوان نه خو به پاتې وه نو هله به یې وله ډولۍ ورکړه دا متل ما دله حل کړو السلام علیکم وروره ښې جوړې دا څه شی خورې واله که ښه څنګه ته راشه که نه تا سره خبرې کوو کار دې کېږي که نه انګور په څو دي لسو وروره نه ګورې دا خوله وازه که ته خوله وازه که دا پکې ورچومه څنګه یې وخت یې ښه تېرېږي کیمرې ته ګوره که نه ستا ښایسته نوم څه دی ښه خلقل خانه دا زموږ خپرونې که نه تاسو ګورئ ځینې خلک یې نه خوښوي ما ته وایي ته لیونی بازار کې ګرځې ته ورته لږ وضاحت وړاندې که نه یار دا خو داسې ده چې ته د خلکو د خوشحالۍ لپاره یو کار کوي زما په فکر ته ښه کار کوي ښه کار کوم ځینې خلک چې دی خفه کېږي وایي دا ته بازار کې ګرځې او خلک په عذاب دی ما څوک په عذاب کړي دي یار یاره زه خو فکر نه کوم نه کوي نو لږ وضاحت وړاندې کړه دا خپرونې دوام ورکړو که بند دي اصل کې ستاسو فکر داسې دی که نه چې ستاسو مطلب چې دی د خلکو خوشحالول دي خوشحالول او د خلکو خبرو پسې نه ګرځه نه ګرځو خو خلک خفه کېږي ته وایي بازار کې ګرځې موږ په عذاب یې نو ته اوس ما په عذاب کړي زه به تاله په عذاب کړم چې دا دله وشیندم ښه څه پیغام وړاندې کول غواړئ جمعې ورځ ده هېوادوالو ته مې ټول دا پیغام دی چې علم وکړئ تعلیم وکړئ د بېسوادۍ نه څه نه جوړېږي او خپلو کارو ته دوام ورکړئ یوه خبره د خلکو په خبرو پسې مه ګرځئ خپل کار په خپله وکړئ خپل فکر وکړئ که ډول دې واچو هم دې خل نه پرېږدي که تبلیغ دې شروع کړه هم دې خل نه پرېږدي نو مخالفین چې نه نو مخکې تللی هم نه شي دا ټول زموږ ورونه دي قسم په خدای د دې دپاره راوځم چې دې خوشحاله شي او ځینې خل مې نه خوښوي وایي ته زموږ تراپي کې د انسانانو تراپي کې قدرمندو څه څنګه وروره دا چیه سمې باران خو نشته او چترۍ سمې ښه ستاسې نوم دی
دا سلو والا خلطه په څو ده ډېر شي خرڅوم ښه دا څنګه دا ټول صحیح دي که نه خواږه دي که نه ښه څه به ویل غواړې کیمره د جمعې ورځ د مبارکه که نه څه پلان لري مخکې وروسته پلان به څه ولرو بس مانځه ته همدغه دی مانځه ته سودا خو نشته ښه او نوم دې څه دی جلال خان ښه ضروره موږ د نزو او غرمه به ایسار شوی مکمله ډېر خوند به یې کړی و غرمه ایسار شوی خو بس نه ستا تاواني کېږي وروره لاړو قدرمندو دا وه زموږ د دې اونۍ خپرونه چې ما شفیع الله همدرد او زما کیمرمین سراج الدین پجواک صاحب ختم نه کړو که نه حل مې نه کړو قدرمندو متلونه لکه چې د شپېتو شي نو د ویشتو شي زړه لکه د پلار د همپوار ده او چې څومره متلونه اوس په ما ذهن ته نه راځي کوږ بار تر خپل منظره پورې نه رسېږي دا ټول متلونه خپل په ځای سیټ دي خو نوي کول ولا نوی انداز ورکړو چې د شپېتو شي نو د ویشتو شي نه هغه د جرګو شي د مرکو شي زمونږ بزرګ شي هغه چې کله به څوک واده ته لاړو ډېر پخوا خپل ډولۍ پسې ډولۍ تر هغه پورې نه ورکړو تر څو به چې هغه نښه نه ویشتله او نښه به چا ایشتله د شپېتو والا سړي به ایشتله قدرمندو دا وه زموږ د دې ونې خپرونه چې ما شفیع الله همدرد او زما کیمرمین سراج الدین پجواک صاحب ستاسو په خدمت کې پیش کړه دا د بیز اکمالاتي خپرونه او د ملګرو سره یې وګورئ خپل یې مه ګورئ شیر یې کوئ